السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، د ښه ژوند جوړولو دپاره محنت اړین دی، ضروري دی. هیڅ یو ظالم به ونه ګوره چې ښه ژوند وګوري. دې دپاره به محنت کوئ، شپه ورځ کار به کوئ، منډې به وهئ، لکه څنګه چې د جنت د ګټلو دپاره شپه ورځ محنت کول غواړي. که دغسې موږ او تاسې د اسلام په چوکاټ کې د دین او د دنیا، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة، د دنیا او د آخرت محنتونه به کوو. دنیا په دې باندې نه ډېرېږي چې ته د رور مال لاندې کا، ته د تره زوی بوټی لاندې کا، د تره زوی لښتی بیټه غوږی لاندې کا او یو کوټې باندې ورسره مړي وکړه. دا ژوند نه دی. ژوند دا دی چې ته په خپل هم کار وکړې، خپله کورنۍ هم وساتې، مور پلار خویندرونه هم وساتې، او د رور سره هم مرستې وکړې، د تره زوی سره هم مرستې وکړې، د خپلو خپلوانو سره هم مرستې وکړې، د ګاونډیانو سره هم مرستې وکړې، او همداسې په نړۍ کې چې څوک غریب په مخ درځي د هغوی سره مرستې، دا خپل فرض وشمېرې چې دا په ما باندې فرض دي چې زه باید د دې مرستې وکړم. او که ته تل په دې فکر کې یې چې ودرېږه چې زه په دې باندې خپل مال ډېر کړم او خپل جایداد ډېر کړم، چې هله د ده بیټه رو او د ده لښتی رو او د دې په دې باندې نه کېږي. په حرامو ګټلو باندې به خپل ژوند هم خراب کوي، او د مرګ نه وروسته چې خدای پاک کومې ژمنې کړي دي هغه به هم د لاسه ورکوي. نو ښاد و آباد اوسئ، ښه فکرونه ولرئ، ښه اندونه ولرئ، ځان د خپلې کورنۍ، د خپلو خپلوانو، د خپل قام، د خپل ولس، د خپلې خاورې ذمه دار وبولئ چې د دې حق په ما دی. تل په دې کې مه اوسئ چې هله زما حق یې رانه که او زما حق ماته سلام ونه که زه یې هم نه کومه. زه خو د خلکو سره ډېر مخ کېږم. ما ته داسې کشرانو ویلي دي چې ما یوه سړي ته هېڅ پوښتنه نه کوي. ما خو قسم په خدای چې تلیفون چاته ونه کړم چې د اسمان نه راغلی مې چې ما ته څوک تلیفون نه کړه. نو موږ په دې اند یو. نو دا د بې عقلۍ او د ناپوهۍ اخري حد دی. بس په دوو روان دی، خو د ژوو نه بدتر دی. ځکه چې کله یو انسان په دې اند دی چې څوک زما پوښتنه نه کوي، زه یې نه کوم، نو آیا ته انسان نه یې؟ آیا څوک د تا نه کم دي؟ ښاد و آباد لرئ. الله مو ښاد و آباد لره ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله. یو د بل حقونه ومنئ، یو بل وزغمئ، یو بل نه قربان شئ چې دنیا او آخرت مو ښه شي.